د ننګرهار مرستیال والي د UN اړوند ادارو مسولینو سره د اقتصادي او انکشافي چارو پیلیدو په موخه ولیدل. د ننګرهار مرستیال والي حاجي مدثر حاجي ملا صاحب د UNDP ادارې مشر عبدالله الدارداري په مشرۍ د یونما UN هابیتات او یونیسیار ادارو استازو سره د اقتصادي او انکشافي چارو پیلولو په موخه وکتل. د UNDP ادارې مشر عبدالله الدارداري وویل چې د تیر په څیر د روغتیا، تعلیم، اقلیم، کرنې، اوبو لګولو او زیربنایي برخو کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي او د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ننګرهار مرستیال والي حاجي مدثر حاجي ملا صاحب د UN اړوند ادارو له مسولینو مننه وکړه چې افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمت کوي او په ټولو قانوني چارو کې د همغږۍ او همکارۍ ډاډ ورکړ. د ولایت مرستیال همدارس د شفافیت او اړتیا له مخې د پروژو تطبیق غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې باید هغه پروژې تطبیق شي چې د ولس لپاره لومړیتوب لري.